21 نمبر پناه او اوبه څښل څنګه دي. بله سیرت صاحب دا یو مهمه موضوع په دې ده چې اوس وخت کې ډاکټران او اطباء خلکو ته وایي چې پناه به 2 ګیلاس اوبه څښي، بله خو لیکن د شریعت د لارې نه او د مخکیني علماو د اقوالو نه دا معلومیږي چې په نهاره باندې دا اوبه څښل دا مضر دي. بلکې امام شافعي رحمه الله دا وایي، امام غزالی رحمه الله په احیاء علوم الدین کې لیکلي، امام شافعي رحمه الله فرمایي چې څوک په ناره باندې ولامبي او د غسل خانې نه ژوندی راوځي نو زه حیران یم، تعجب کوم ورته، ځکه لمبا سره بدن ته دغه راځي اوبه. خو دلته اوس اطباء وایي چې په ناره اوبه څښئ د هغې یو بله وجه ده. هغې وجه دا ده چې زموږ او ستاسو خوراکونه خراب شوي دي، نو په دې ګردو کې چرګ جمع کېږي، خیرې جمع کېږي، نو هلته خو بدن کې رطوبات خو زیاتی، هغه تاوان خو لري. خو دلته یو بل غټ تاوان بل دی، که دا په ناره اوبه ونه څښي نو ګردو کې شګې پیدا کېږي او خیره پیدا کېږي. نو زموږ او ستاسو زمانه کې پکار دا ده چې په ناره سړی اوبه وڅښي یا د خوراک سره احتیاط وکړي. او متقدمینو به وی چې نه په ناره اوبه مه څښئ، د هغوی خوراکونه پاک وو، دونه خوراکونه کله او ګردو کې دومره چرک نه جمع کېده او دومره خوراکونه هم نه وو. نو د هغې بیا تاوان دا دی چې بدن کې رطوبات زیاتی، لوندوالی، بلغم پکې زیاتېږي. دې وجې نه زموږ علما وایي چې د انسان هیره مرض کله پیدا کېږي، نسیان، وی چې د چا په بدن کې بلغم ډېري. بلغم کله ډېرېږي چې اوبه ډېرې څښي، اوبه کله ډېرې څښي چې ډوډۍ ډېره خوري، ډوډۍ څوک ډېره خوري، وایي چې فکر نه کوي په مضراتو د اکل کثیر کې د ډېر خوراک په ضرر کې فکر ونه کړي او په منافعو د اکل قلیل کې د لږ خوراک فایدې کې فکر نه کوي. نو چې فکر نه خوراک ډېر کوي نو اوبه به ډېرې څښي، بلغم به ډېري، نو نسیان مرض به ډېر راځي. او که فکر یو کو مسله حل ده. نو اوس وخت کې په ناره باندې اوبه څښل پکار ځکه دي چې دلته دا بل مضر دی پکې چې هغه د ګردو صفایي مسله ده. 22 نمبر دا دی چې سړی به شپه ورځ کې پکار دا دی چې څومره اوبه وڅښي او ښځه به څومره اوبه څښي. نو زموږ علما وایي چې د انسان بدن صحت برابري تکلیف ورته نه وي او د ښځې صحت هم برابري تکلیف ورته نه وي. نو د سړي دپاره 3 لیټره او د 1 لیټر 2 حصې دومره اوبه د انسان دا بدن ورته ضرورت لري، او د ښځې دپاره 2 لیټره او د 1 لیټر 2 حصې دا د دې ښځې دا بدن ورته ضرورت لري. دومره هر سړي ته او دومره هرې ښځې ته اوبه پکار دي چې دا وڅښي. 24 نمبر دا دی، 23 نمبر شین چای څښل څنګه دي. سیرت صاحب زه چې اول کال حج ته لاړم، دا برج سات چې دی دا تازه جوړېدو او د دې لاندې یو مکتبه وه، نو دا په 2008 کې د دې لاندې مکتبه وه. دې مکتبې ته ورغلم، زموږ خو کار مکتبې سره نو ګرځېدم، یو کتاب پکې پروت و، د کتاب نوم فوائد الشیء الاخضر وغیره، د شین چې فایدې او د نورو شیانو. نو په 30 ریال یې راته وویل. ما سره هغه وخت کې روپۍ کمې وې، دا خو حج را روان دی او په دې حج کې سیرت صاحب چې سړی سوالګری شي بیا ټول عمر به سوال کوي. دې وجه نه زه دې ملګرو ته وایم چې حج ته ځئ نو 4 شیان ځان سره وړئ. دا هغه شیان دي چې دوی ځان سره نه وړي. یو چې دی علم، داسې مه وایه چې هلته څوک حج کوي نو هغه پسې به ځمه، دلته به ځان پوهیږي، ځکه چې هلته خو د هر ځای نه خلک راځي او تقریبا د نیمو نه زیاتو خلکو ته حج نه ورسي. 2 نمبر صحیح نیت، داسې به نه وي چې خلک راته عجیب وایي. یو ملګري راته وایي چې یو سړی حج ته تللی چې بیا راغی دکاندار ته ورغی چې هغه زما نوم چې په کوم کتابچه کې دی او کاته دې راپسې لیکلې ده نو هغه راواله. هغه وایي که دا روپۍ راکړئ، سړی حج ته تللی دی، نو هغه چې هغه کاته راواړوله هلته یې ورسره حاجي ولیکل، چې دا حاجي را سره ولیکه ځکه چې ډېر روپۍ مې لګولي. فیسبوک کې هم ډېر زر په دې خپل آیډي کې نوم سره بعضې حاجیان لیکي، مخ سره حاجي ولیکي. نو دویمه دا ده چې صحیح نیت به دي. درېیمه دا ده چې د حرمینو شریفینو عظمت به در سره وي، محبت به در سره وي، هلته به بېادبي نه کوې. 4مه دا ده چې ځان سره به خرچه وړې، چې په خپل ځان باندې مو کې او په بل باندې مو کې او بل ته تمه ونه کړي. نو ما وی چې دا خو حج را روان دی او دا 30 ریاله چې په دې کتاب ورکوم هسې نه کمې نه شي، نو راشه دا کتاب هم دلته وګوره. نو دا کتاب عنوان مې زر وکته، دا غټ ټکي، نو په هغې کې لیکلي چې څوک شین چای 2 پیالې سار په ناره چکي او ماښام مازدیګر په ناره، د باندې به 4 مریضۍ نه راځي. یو ته کینسر وایي او دویم ته شکر وایي، دریم ته تور زیړی وایي او 4م ته د زړه د والونو بندش وایي. دا خطرناک امراض دي، دا 4 مهم ترین مرضونه دي. ویلې دا به ورباندې نه راځي
او موږ ته به استادانو یو خوشطبي کوله ما په خپل کتاب کې نه دی لیدلي او د استاد خبره درته کوم وی قرآن کریم کې چې راځي کلو واشربو ولا تسرفو کلو خوراک کوئ واشربو چکاک کوئ نو د چکاک نه د خوراک نه پس چکاک څه یادوي نو دې کې د شیدو چای خو نه یادوي ځکه شیدو چای پس په مړه خېټه تاوان کوي هغه تقریبا خوراک دی خوراک شودې دي کنه او د دې نه وروسته چې دی اوبم نه یادوي ځکه اوبم اتباوي صحیح نه دي او به خو اکثره ډوډۍ سره یا په خوراک کې راځي منځ کې سکی کنه درېیمه دا ده چې انرژي خو ټول خلک په دې متفق دي چې دا د بدن لپاره مضره ده نو چې کله انرژي نه ده اوبم نه دي او تور د شیدو چای نه دی نو بل شی نه دی پاتې بغیر د شین چای نه نو موږ ته به استادانو وایي چې شین چای د افغانانو شین چای د قرآن کریم د وشربونه ثابتېږي نو د افغانانو صحت چې خوندور دی نو دا شین چای خو شین چای کې مسلې راوتلې دي هغه رنګ والا شی په کار دا دی څوک استعمال نه کړي هغه بیا د بدن لپاره مضر دی داسې چای چې بې رنګی او ښه چای پیدا کېږي نو دا د بدن لپاره مفید دی او بیا خاص کر په مړه باندې 40 نمبر په چکاک شیونو کې د ټولو نه محبوب ترین شی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته هغه د شیدو چکلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به شیدې غوښتلې او هغه به چکلې او بل حضور فرمایي چې تاسو هر چکاک وکړو نو د هغې نه وروسته دا سوال کوئ چې خدایه بل نعمت راکړي نعمتونو کې زیادت وکړه خو چې کله مو شیدې وچکلې نو بیا داسې مه وایئ چې نور نعمتونه راکړه خدای همدا زیات کړه د شیدو کې تمام ویټامینز موجود دي د انسان بدن چې څه ته ضرورت لري نو هغه ټول په دې شیدو کې شته دي بهترین شیدې جناب سیرت صاحب هغه د وزیري دا ښه ازمیږي بیا دویم نمبر کې د غوا دي هغه هم سریع الهضم دي دریم نمبر کې د میخې دي څلورم نمبر کې د میږي دي او پنځم نمبر کې د اوښي دي د اوښ دی نه هم ټینګ دي ټولو نه او ټینګ هغه بطیء الهضم دي څوک چې ورسره عادت نه وي خوند کې هم فرق دی لږ داسې ترشي غوندي او ټینګې دي هغه هضم نه راولي او ښه شیدې چې دي چې د سړي معده سموي هغه دا دی چې پخې نه شي ما یو پهلوان لیدلی و دومره زور پکې و ما ورته چې تا کې لکه تا څه خوراک کړی وی زمونږ پلار به میخې ساتلې او یوه میخه ما ته پرېښې ونه ما به پخپله رودله نو زه د هغې نه دومره طاقتور یم او رښتیا هم ښه زور پکې و نو بهترین خوراک چې دی هغه شیدې دي دې وجه نه چې چا شیدې په خوب کې ولیدې نو تعبیر ترې علم دی ولې په روحاني غذاګانو کې د علم نه بهترین شی نشته او په ظاهري غذاګانو کې د شیدو نه ښه شی دا نشته خو افسوس چې اوس ښې شیدې نه پیدا کېږي او خلک پکې ګډون کوي 25 نمبر هغه دا دی چې په اوبو کې یا په چي کې مچ غورځېږي نو د دې څه مسله ده نو جناب سیرت صاحب رسول الله مبارک فرمایلی دي اذا وقع الذباب في اناء احدكم چې کله مچ غورځېږي ستاسو په لوښي کې نو فانقلوه ثم انقلوه ښې غوپه کوئ او بیا د دې طعام نه وغورځوئ نو دا کم طعام یادوي نو زه طالبي مې په عمرزو کې ډېره کړې ده چارساده پاکستان کې عمرزي ورته وایي نو هلته زما یو استاد دوست محمد مولوي صاحب الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي وفات دی نو د ادریس شیخ صاحب نیکه و شهزاده مولوي صاحب ورته وایي نو هغه په شفاخانه کې مریض و دا هغه به وړه دوره کوله نو مفتی محمد شفیع رحمه الله وی مریض و نو وی زه پوښتنې ته ورغلم هغه شهزاده مولوي صاحب وی زه چې پوښتنې ته ورغلم نو څوک یې پرېښوده نه خو چې زما نوم یې واورېدو چې راځي دي چې ورغلم بیا ما ته چای راوغوښتو نو چای مې چې چای راته واچو مچ پکې وغورځېدو نو وایي ما ښه غوپه کړ او بیا مې دا مچ وغورځاو ویې راته وی چې نه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې فرمایي چې فانقلوه ثم انقلوه هغه یخ طعام یادوي نو ما خو دا قصه اورېدلې وه بیا مې په کتاب کې مولیده په شرعه کې چې ګرم طعام کې وغورځېږي نو بیا هغه به نه خورې چې یخ طعامي نو په هغې کې چې مچ وغورځېږي نو بیا به یې وباسي او غورځی به نو باقي طعام بیا خوړل پکار دي 26 نمبر دا دی ښه طریقه او افضله طریقه دا ده چې سړی دې اوبه په ګړي کې واچوي یا په جام کې دې واچوي لږ انتظار دې ورته وکړي دې دپاره چې د اخیر یو خاورې مورې لاندې وغورځېږي او بیا دې وچکي او یا یو جال ټوټه راوالي په دې اوبو د پاسه دې واچوي پاکه د هغې نه دې اخوا اوبه وچکي سیرت صاحب که مخکې خلک تا لیدلي وو هغوی مریضان کېده ډېر نه ګوره دا د ګردو تیږې میږي نه وي هغې وجه دا ده چې اوبه هغه به یې ګړي کې واچولې او په هغې باندې به یو ټوټه تاو کړه یا به یې سر پرې پټ کړه نو چې نن به یې ډک کړه نو بیا به یې سبا یا ماښام د هغې نه اوبه راچولې نو خاورې خو به ټولې لاندې وي اوس هم افضل طریقه دا ده چې سړی یکدم اوبه ونه شي کي په کار دی چې کولر کې واچوي چې دا خاوره موره کینی یا په یو ګړي کې واچوي د هغې نه پسې چې دی دا وچکي 20 نمبر دا دی
سیرت صاحب ډېره مریضۍ د دې نه جوړې دي چې موږ او تاسو مستعملې اوبه څښو. بله دا کله چې بور کوئ یا کوی څوک کوي نو دا اوبه ختمې شي. بله بیا دلته شګه راوځي، د شګې نه لاندې بیا یو تیږه د خوره غوندې، هغه تیږه چې کله ماته شي د هغې نه وروسته بیا شګه راوځي، بیا چې اوبه راوځي هغه اوبه دي. بله دا موږ او تاسو چې دا اوبه استعمالو دا اوبه جذب کوي دا ځمکه، بیا دا خلک مستعملې اوبه بیا استعمالوي، نو هغې کې طاقت کلی. نو ښه خبره دا ده چې سړی صحیح اوبه استعمالوي، کم از کم چې د سلو نه دا بورینګ واړی. مننه شیخ صاحب.